بسم الله الرحمن الرحیم. خراغلاس وایم ټول ملګرو ته. ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې خپل د فیسبوک آی ډي ختمه کړئ، خپل د فیسبوک آی ډي د همیش لپاره بنده کړئ، نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. یعنې په دې کې ذکر شوي چې څرنګه کولی شو موږ د خپل د فیسبوک آی ډي د همیش لپاره ختم کړو. یعنې فیسبوک آی ډي موږ څه وخت کې ختموو؟ کله چې زموږ د یوې آی ډي څخه ډېرې آی ډیانې وي موږ سره، نو غواړو چې هغه آی ډي موږ خپل ختمې کړو. نو څرنګه کېږي؟ سټپ په سټپ په دې ویډیو کې ما تشریح کړی دی. هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ، او که چېرته زموږ چینل مې سبسکرایب کړی نه وي، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښ شه نو لایک ورکړئ او ملګرو سره یې شریکه کړئ. نو راځو په ویډیو پیل کوو. زه راځم لومړی فیسبوک ته، فیسبوک اوپن کوو. په دې کې ما سره آی ډي آن ده، ما یو آی ډي آن ده را سره. نو زه راځم لومړی څه کوو، لومړی به راشو موږ دغه درې علامې ته ښکاري کرښې دې باندې کلیک کوو، او د څخه وروسته لاندې راځو سیټینګ پرایوسي ته. کله چې سیټینګ پرایوسي ته راغلی، په دې کې به تاسو سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله سیټینګ به تاسو کلیک وکړو، لاندې به راشئ، دلته تاسو راځي فیسبوک انفارمیشن، یور فیسبوک انفارمیشن ته به راشئ، او په دې کې به اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو، تاسو به نور مخې ته درې اپشن نور راشي. په دې کې به ډي اکټیویشن اینډ ډیلیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو، نو تاسو دلته راځي غواړئ تاسو د موقت وخت لپاره آی ډي بنده کړئ، او که د دایم لپاره د همیش لپاره آی ډي بندول غواړئ، نو په ډیلیټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ او بیا به کنټینیو ووهئ. دلته به تاسو ته راشي لاندې ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. په دغه ځای کې تاسو نه پاسورډ غواړئ چې آیا دا آی ډي ستا خپله ده او که نه. نو دلته باید څه کوو، موږ د ده پاسورډ ورکوو. زه راځم پاسورډ ورکوو دلته. بیا به په کنټینیو کلیک وکړئ. کله چې مو کنټینیو باندې کلیک وکړو، د ده څخه وروسته به تاسو ته یو بل آپشن راشي. کله چې دا تایید شي، یعنې دا آی ډي پاسورډ واخلي، د ده څخه وروسته به تاسو ته یو بل آپشن مخې ته راشي. نو د هغه څخه وروسته به کنفرم اکاونټ راشي موږ سره، یعنې کنفرم پرمننټ اکاونټ ډیلیشن دی، یو آر اباؤٹ ټو پرمننټ ډیلیټ. یعنې تا ته وایي یعنې په 10 ورځو کې که چېرته د دوهم ځل لپاره ته د آی ډي ته لاګین شوې، نو آی ډي به ثابته صحیح شي. خو که 10 ورځې پورې ته دې ته لاګین نه شولې، نو ستا آی ډي به د همیش لپاره شي ختمه شي. دلته بل آپشن هم درکړی، که چېرته دې ځای کې ته ووایې چې زه آی ډي ختمول نه غواړم، نو په کینسل باندې کلیک کړئ. نو راځو موږ آی ډي ختمول غواړو، ډیلیټ اکاونټ باندې کلیک کوو. نو څه شو موږ سره سیشن ایکسپایر. نو موږ سره چې هغه آی ډي زموږ لاګین واغه څه شوله، بنده شوله، لاګ آوټ شوله، یعنې زما آی ډي ختمه شوله. دوستانو که ویډیو مو خوښ شوي، نو ویډیو لایک کړئ او له ملګرو سره شریکه کړئ.